د ټیک ټاک مبارزین لګیا دي خبرې کوي، خو د انساني منطق، انساني شعور او د دین فلسفه باندې ځان پوه کوي او د خپل پښتون تاریخ هم وګوري چې کله ته د وجلو پلان یې تاله جوړ کړی دی، تاله همیشه د جهاد منټالیټي درکړې ده. که روس سره جنګولې نو ته په جهاد په نوم جنګولې، که امریکې سره جنګولې ته د جهاد په نوم جنګولې. اوس چې تا پنجاب سره جنګي هم د جهاد په نوم د جنګي، جهاد دته کوي. الته دښمنانو ته ستا بانه ملو شي د مرګ دپاره، ځکه تا د خپل مرګ بټنه واړوله، هغې ته بانه ملو شوه چې او آئیني او جمهوري حق خبرې نه کېږي، د جهاد کېږي. ځای چې اوس ډزې پرې وکړو په پنجاب کې، د پنجاب خلک راوتي و، تاسو سره ودرېدي، یو ډز هم په تاسو نه کېدو، خو پنجاب د سره رو نه وتو، ځکه تاسو باندې ډزې وکړې. د دې غټ دلیل سره د دې غټ دلیل دا دی چې تاسو پاکستانیان نه ګڼي، نه یې پاکستانیان، دا د دې فطرت دی. پښتون نه دی پکار، د پښتون ځمکه یې پکار ده. نو چې پنجاب تا سره رو نه وتو، تا باندې ډز کول اسان شو، ځکه ته پاکستاني نه، پاکستانیان هغه دي. بیا په سیاسي بیانونو کې تا ته ووایي چې دا افغانان یې راوستي دي، افغان دهشتګرد یې راوستي دي، افغانان یې راوستي دي، پنجابي تا ته افغان ووایي. شوکت یوسفزی راپاسې د موږ افغانانو، دا تاسو څنګه خبره کوئ چې افغانان یې راوستي دي؟ موږ ټول افغانانو. نو هغه حقیقت ورو راښکاره شو. د پنجاب خلک تا ته په کم نظر ګوري. هغه ته په پی ټی ایم کې، په منظور کې د پی ټی آی د عمران خان، د ایمل ولی او د فضل الرحمن په پښتون کې هغه ته فرق نه ښکاري. دا فرق په پښتونخوا کې تا ته ښکاري پښتونه، چې زه د عمران خان یم، زه د ایمل ولی یم، زه د منظور یم، زه د افغانستان یم، زه د لوګر یم، زه د چارسدې یم، زه د ملکنډ یم. دا فرق تا ته ښکاري په سترګو ړوند شي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ډز کوي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ستا وینه په سړک تویي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه ستا مړی په ځمکه باندې راکاږي. دا فرق هغه ته نه ښکاري چې کله هغه خلکو ته وایي مړی نه در کوم، پیله به ماته دسخطې کوئ. نو پښتون سره پښتونولي تړلې ده. په پښتونولۍ کې د بدل برخه ده. اوس د ټول پښتونخوا ولس نه زما سوال دی، عاجزانه سوال دی، که ستاسو بد شمه، که خوښه مې مه، که هر څه نفرت راته راکې، مینه راته راکې، هر څه م قبلومه او په خپو کې به تکینم، خورې به شمه. خو د دې سوال جواب راکې چې په دې ریاست سره اوسېدو کې آیا زه خپله پښتونولي سرته رسولی شم؟ زه بدل اخیستی شم د دې مړو؟ زه هغې خویندو، له هغې میندو، له هغې لوریانو له زه انصاف اوس راوړی شم چې زه خپل تاریخ کومه؟ نو که زه د خپل پښتونولي نشم پوره کولی، مطلب دا ریاست د پښتنو نه دی، دی کې زه خپله پښتونولي نشم کولی. نو چې پښتونولي نشم کولی، زه ځان ته پښتون د کم اړخ نه بیا ووایم چې زه بدل نشم اخیستی. او که بدل اخلمه، چا نه یې واخلمه؟ ځکه چې مونږ خو ځان ته یو ریاست کې یو قام وایو که نه، مونږ خو یو ژبه وایو که نه. نو ذهني دوکې دله درکړې، مذهبي دوکې دله درکړې، او د 78 کالو نه ستا وینه ده چې د سړک زینت جوړ شوی دی، د سړک سینګار ستا د وینې نه جوړ شوی دی. چې ښځې د دنیا ښځې سینګار کوي، مهندي لګوي په لاس باندې، نو د دې وطن وینه، د پنجاب ځمکه چې ده، د هغې سینګار ستا په وینه باندې روان دی. نو په دې خبرو باندې سوچ وکړې. شاعر ویلیم دی که نه چې ته تشې او زه شم، نه به تشې نه به زه شم، چې څه تشې او څه زه شم، هم به تشې هم به زه شم. ځان وپېژنئ. مننه کوم.